بل مسئله چې په حنفي پوش کې سلفیان دي د هغو څه مو واورېده چې شي جینې اورو وایي د سنت وروسته دا اجتماعي دعا وایي بدعت دی دا خبرې هم ثبت د سنت وروسته اجتماعي دعا پیژنئ چې هغه امام دعا کوي او مقتدیان آمین آمین پروايي دغه اجتماعي دعا ده نو په حنفي پوش کې وهابي هغه څه وایي خبرې حاجي ثبت دي وایي د سنت وروسته اجتماعي دعا وایي دا بدعت دی دا ناروا دی نعوذ بالله دا زموږ مشایخ دا زموږ علما دا زموږ فقها چې د سوو کلونو څخه دا دعاوې کوي په دا مسجدانو کې دا ګرد په ناروا اخته دي د دې ګمراه په فتوا زه به اوس حدیث شریف درته ووایم حدیث شریف چې اجتماعي دعا په هر ځای کې په هر وخت کې دا ثابته ده حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام هغه څه فرمایي لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى پیغمبر علیه السلام وایي سره ټول بنسي یو ټولي یو جماعت چې په هغه جماعت کې بعضې دعا کوي نور آمین آمین پروايي مګر الله عز وجل به دا دعا قبلوي دا حدیث شریف دی سلفیانو خدا خبرم کړی وای موږ ته حدیث راوښیاست په کوم حدیث کې د اجتماعي دعا ثبوت شته هغه حدیث شریف دغه دی لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى خلق بسر را ټول نسی چې په دې کې بعضې دعا کوي بعضې آمین پروايي مګر الله عز وجل به دا دعا قبلوي دا اجتماعي دعا دا حدیث شریف چیرې دی مجموع الزوائد د حدیث کتاب لسم جلد 194 صفحه هذا القياس مستدرك دا حاكم دريم جلد 340 صفحه هذا القياس دلائل النبوة ومجلد 15 صفحة هذا الترمذي شريف شرح دا معارف السنن دريم جلد يوصل 22 صفحة التي دا حديث راولي ورست علامة بنوري رحمه الله لكي وهو دليل للدعاء بهيئة اجتماعية وإذا حديث شريف دليل دي دعاء دا فارج بهيئة اجتماعية سركيز دا حديث دليل دي اسنو پیغمبر علیہ السلام عام خبر کړي د چې ارزای را ټول سي اجتماعي دعا وکي الله عز وجل قبلوي دا کده فرض ورستوي کده سنت ورستوي کده نفل ورستوي او که وهابي وایي چې یا اجتماعي دعا وکه خو د سنت ورسته مکوه نو زه پوښتنه کوم ای وهابي راوښیه دا استثناء چیرې پیغمبر علیه السلام ویلی دي چې بل ځای اجتماعي دعا وکي خو د سنت وروسته مکوي که تا دغه ټکی راوښوي نو بیا پر حق یاست دا ټکی چیرې دي دا هم ځان ته حنفي وایي دا هم ځان ته دیوبندي وایي